دا په بغلان کې د بروسلوز ناروغۍ ضد واکسین دی چې ډاکټران یې د یادې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره څارویو ته تطبیقوي. د بغلان د مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د دغه ولایت په 6 ولسوالیو کې څارویو ته د بروسلوز ساري ناروغۍ ضد واکسین کولو لړۍ پیل کړې چې په ترڅ کې به یې 15,000 څاروي واکسین کړل شي. این واکسین از طرف دفتر FAO به هماهنگی ریاست زراعت در 6 ولسوالی ولایت بغلان که قبلا راپوری از طرف صحت عامه به حساب داده شد که واقعات مرض ممکن در اینجا باشد. به اساس از 35,000 دوز ما تانستیم که از دفتر FAO بگیریم که از جمله 30,000 برای حیوانات کوچک که شامل بز و گوسفند است و 5,000 برای گاو است. این به حیوان تطبیق میشه که او بعد نسلی باشه، برای نسلگیری آینده از او استفاده میشه، صرف دارمو تطبیق میشه. بیماری بروسلوز یک بیماری باکتریایی بوده که مشترک بین انسان و حیوان می باشه که این بیماری هم در حیوانات و هم در انسانات دیده می شود. عامل این بیماری باکتری است که خوشبختانه قابل تداوی است، اما از نگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که در حیوانات باعث سقط جنین و در حیوانات ذکور باعث عقیم شدن می شود. بلخوا مالداران د څارویو جنین ژغورنې لپاره د یادې ساري ناروغۍ ضد واکسین پیل شوې لړۍ د دوام غوښتنه کوي. وایي از دولت امارات اسلامی خیلی خوش هستیم. ما 4 سال میشه که در دنبال همین مالداری هستیم. دیگه حدود 4 سال مرضای گوناگونی پیش آمده به حساب این جوچه انداختن و به حساب همین مرضای مردن و مچم مزازره زیاد شدیم. به حساب همین پارسال بهار تقریبا 30-40 چند دانه ما تلفات دادیم در این مرض. ولی از ریاست زراعت ما خوش هستیم که ریاست زراعت بر ما واکسیناتور دیگه آمده، بمروی ما همکاری میکنه، واکسین میکنه که دیگه مالا متضرر نشوند. خواستگار هستیم که باید همین گوار همین پروسه را دوامدار باید کار بکنن که از این مرض و مشکلات ما. بروسلوز د څارویو هغه خطرناکه ساري ناروغي ده چې انسانانو ته هم انتقالیږي او که له اخته کېدو وړاندې پر وخت مخنیوی ونه شي د څارویو د جنین ضایع کېدو لامل کیږي.